د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا ده چې سړی به کم شي او ښځې به زیات شي. سړی به کم شي حتی تر دې پورې چې د 500 ښځو به یو سړی کفالت کوي. دومره به ښځې زیات شي او سړی به کم شي. نن سبا د هر سړی په خپل کور کې وګوري چې د سړو تعداد څومره دی او د ښځو تعداد څومره دی. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت د نشانو نه یو نشانی دا ده چې قرآن به د موسیقۍ د ګانو په شکل باندې ویل کېږي. قاریان به قرآن وایي خو طرز به د ګانو خپلوي. نو قرآن د ګانو د ټاپو په شکل سره ویل دا ناروا دي او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د مال محبت په اخیره زمانه کې دومره زیات شي چې ښځه بعد د سړي سره په کاروبار کې شرکت کوي. سړی به هم کاروبار کوي نو ښځه به هم کاروبار کوي. سړی به هم نوکرۍ روزي نو ښځه هم نوکرۍ روزي. د مال محبت په دومره زیات شي چې د سړي سره په کاروبار کې به ښځه شرکت کوي. ښځه به ځان له ګټه کوي او سړی به ځان له ګټه کوي. دومره به د مال محبت سیوا شي. دا په هغه زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی او هغه نشانې نن ټک په ټک باندې رښتیا کیږي. دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا ده چې هر سړی به په دې کوشش کوي چې زه د بل نه مضبوط شم. بس د ځان په مضبوطیا کې به هر سړی لګیای. بل علامت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په علاماتو کې دا ذکر کړی چې د ژوند نه بعد د زندګۍ نه به سکون ختم شي. مال شته، جایداد شته، ګاډی شته دی خو سکون پکې نشته دی. د زندګۍ نه به سکون ختم شي. دارنګې شپږم علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر کړی دی چې په اخیر زمانه کې به د سود کاروبار زیات شي، عام شي. هر سړی به سود کوي، سود به ډیر زیات شي. هر کار به د سود وي، هر کار به د سود وي. نن سبا چې سوچ وکړي کنه خپل علاقه کې سوچ وکړه، خپل نظام نه غیر چاپیر لک فکر وکړه چې سود څومره عام شوی دی. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر نوې نسل به د تیر نسل نه بدتر وي. هر نوې نسل چې راسي اب د تیر شوي نسل نه بدتر وي. سوچ وکړئ مخکې خلک څنګه و څنګه دی روان به څنګه. هر نوې نسل د تیر نسل نه بدتر وي. دارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت د علاماتو یو علامت دا ذکر کړی دی چې زنا به عام شي. زنا به عام شي. زنا ته به سره سو ګناه نه وای. اسباب د زنا به زیات شي. تاسو وګورئ کنه زنا څومره عام شوی د الله دی فنا راکي. تاسو موبایل کولو کوي خلک کل عام لګیا دي او دا وایي زه په دومره پیسو زنا کوم. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله دی فنا راکي په دومره پیسو زنا کوم. دومره پیسې راکوي زنا کوم. الله دی فنا راکي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زنا به ډیره زیاته شي. زنا به ډیره زیاته شي اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړو خلک په مالدار شي خو کنجوس بشي. مالداران خلک به کنجوسان وي په اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې امانت کې به خیانت شروع شي. دا عام دی په ورثتهم په غټه ستهم. نن سبا ته چا سره یو شی امانت کې د سبا درته واپس کوي چې په کوم حالت کې درته واپس کوي. یا نن سبا ته چا امانت پیسې ورکړه سبا ته یې زما پیسې مال راکړه یاره خو ما لګولې دي چا سره چې امانت کې هغه تاسو حسابي لکه مال غنیمت یا په غټه سطح باندې د حکومت په توګه باندې دا خلک د پیسې څنګه یو بل ته معاف کوي یو بل ته ورکړي ته چې د ذاتی مال دی. حالانکه دا د عوامو امانت دی. وی پلان کې ته حکومت دومره پیسې دومره قرض معاف کړو دا د حکومت ته څنګه معاف کړه د خلکو پیسې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی په اخر زمانه کې په امانت کې به خیانت شروع شي. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی وی علم به اوچت شي. علم به اوچت شي. علم نه مراد د قران او د حدیث علم مراد دی. تاسو په خپل فکر وکړئ نن سبا په کور کې انګریزي تعلیم سوره کسان کوي د قران او د حدیث علم سو کسان کوي. د علم اهمیت څه دی؟ علم به څنګه اوچتیږي؟ نو حدیث مبارک کې راځي لوی علماء به الله وفات کی غږ علماء به د دنیا نه لاړ شي. نو علم به قبض کړي شي په قبض کولو د علماء سره. سکول تعلیم هغه باندې خلک په لکه او په کروڑو روپۍ پیسونه ورکړي د میاشتې. مدرسې والے چې د میاشتې ماشوم ته وي 100 روپۍ راوړه کور کې کومه جګړه شروع شي وي قاریانو کې سخري 100 روپۍ. دا د دین د علم اهمیت پاتې شو. دنیوي دا علم نه دی. دا علم نه دی. دا هنر دی. د عزت ټول پکار دی. د وخت ضرورت دی. نو علم څه ته ویل شي؟ علم هغه ته ویل شي چې په هغه سره د زړه صفائی راځي، د زړه نورانیت راځي، انسان په د ګناه نه بچ کیږي. نو انسان په ګناه سره د څه بچ کیږي؟ د زړه صفائی، د زړه نورانیت په څه سره راځي؟ په قران او په حدیث سره راځي. نو یو علامت نبی رسول الله د اخر زمانه دا ذکر کړی چې علم به اوچت شي. او بل علامت دا د جهل به عام شي. نو چې علم اوچت شو خامخا جهل به عام کیږي. بل علامت نبی رسول الله د قیامت دا ذکر کړی دی وی شراب نوشي به عام شي. شراب اسکل به عام شي. شراب اسکلو ته خلک ګنام نه وایي. الله دې فنا راکړي. بل علامت نبی رسول الله د قیامت دا ذکر کړی دی چې په اخیره زمانه کې به هغه خلک چې هغه بخپل ګرځیدل، سرتور سر به ګرځیدل، هغه به بيزي او خان سره ول، هغه به یو بل سره د بیلډینګونو جوړولو کې مقابله شروع کړي.
د خپل ځان نه غیر چاپیره سوچ وکړي په خپل کلی علاقه کې لږ فکر وکړه هغه خلک چې هغه به سرتور سو په خپل بختیال دي د بل په دروازه کې به ولاړ خیر به غوښتو نن وګوره هغه په کلی باندې مشري کوي نن وګوره هغه د کلی ملک دی نن وګوره هغه د علاقې نواب دی نن وګوره هغه یو بل سره په بلډینګونو په بنگلو کې مقابله شروع کړې ده دا د نن نسوار لسو کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی د نبی علیه الصلاة والسلام هیڅ یوه خبره دروغ نشي کېدی بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړی و چې اچانک مرګونه به زیات شي دا د قیامت د علاماتو یوه علامه ده اچانک مرګونه به زیات شي ناګهاني مرګونه تاسو وګورئ کنه نن په بونیر کې وګوره په سوات کې وګوره په سرابۍ کې وګوره دغه شانتې نور علاقو کې وګوره ناګهاني مرګونه څومره زیات شوي دي څومره اچانک مرګونه زیات شو دا د قیامت د علاماتو یو علامت دی نبی علیه السلام هغه زمانه کې فرمایلی دغه نبی علیه السلام فرمایلی وی وینځه د خپل مالک پیدا کی انت لدل امت ربتها وینځه د خپل مالک پیدا کی د دې مطلب دا دی چې مور به داسې بچي پیدا کی چې هغه بچي به دې مور ته د وینځې په نظر ګوري او ځان به د مالک په حساب سره حسابوي تاسو وګورئ کنه کور کې مور لور ته خبره نشي کولی یو خبره ورته وکړي راګرځي پسې مور زوی ته خبره نشي کولی خو یې ناکاره دی تنزل کوي بد رد راته وایي دا په هغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مور ته به د وینځې په نظر کتل شي داسې به بچي د مور او پلار نافرمانه شي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې یوه علامه هم دا ده چې دوست په نږدې کړی شي پلار به لرې کړی شي تاسو وګورئ نن زمانه ټول علامات ښکاره شوي دي وګورئ کنه پلار اکثر د خپل بچي دوستانو ته وایي زما خبره نه مني خو تاسو یې پوه کړئ زما خبره نه مني تاسو یې پوه کړئ هغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي پلار به لرې کړی شي دوست به رانږدې کړی شي مور به بچي داسې راوړي چې مور ته به د وینځې په نظر ګوري ځان به مالک حسابوي ښکتې ملکونو کې تاسو وګورئ بچي مور او پلار بچي ته څه نشي ویلی پرې فوټ کوي بیا ته حکومت اخلي مور او پلار د یې نه بچي ته غږ هم نشي کولی دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وي منصبونه به نه اهلو خلکو ته حواله شي څوک چې د یو کار لایق نه یو اهل نه هغه به خلک هغه ته حواله کوي دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې دروغ به زیات شي او دروغ ویل به خلک کمال حسابوي تاسو وګورئ کنه نن سبا چې څومره څوک دروغ وایي کنه لکه ښه سیاسي دی ښه چل ولې ورځي دروغ ته سیاست وایي او دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وي د کلی مشر د قبیله مشر د علاقې مشر د نیکو خلکو په ځای باندې به رزیل خلک جوړ شي د قبیله سردار د قبیله مشر د علاقې مشر نیک سړی به نه دغه علاقې چې څومره رزیل سړی دغه به مشري کوي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي دا علامات ټول ښکاره شوي که تاسو په لږ سوچ وکړئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په اخره زمانه کې به داسې ښځې وي چې کپړې به اغوستې او د هغې باوجود به بربنډي کپړې به یې اچولي بیا به هم بربنډي د دې څه مطلب کپړې خو دې دپاره وي چې بدن پټ کړي دې به دومره باریک او نرۍ کپړې اچولي چې بدن پکې ښکاري یا به نیمګړې کپړې اچولي نستونې به پورې نه وي غاړه به یې نه وي پنسې به یې بره کړي پنډۍ به ټولې د ښځو ښکاري نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي چې کپړې به اچولي او د هغې باوجود به بربنډي خو نبی علیه الصلاة والسلام په هغه زمانه کې فرمایلي وي دا ښځې دې یاد وساتي د جنت بوی پې حرام دی بوی د جنت بوی په دغې ښځو او بل علامه نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړې وه په اخره زمانه کې به ظلم زیات شي ظلم او ستم به زیات شي د چا چې څومره وس رسي دومره په کمزوري باندې ظلم کوي تاسو وګورئ هغه د ملک په سطح باندې دی د حکمرانانو د طرف نه دی یا زما ستا د عام سړي د طرف نه دی د چا چې څومره طاقت رسي په بل باندې ظلم کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي ظلم به زیات شي او نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ذکر کړې ده په دین باندې ټینګېدل دا به دومره ګران شي لکه په لاسه کې سکروټه نیول یو سړی په لاس کې انګاره ونیسي سکروټه ونیسي که نه څومره مشکل کار دی ته په لاس کې ټینګه کړي لاس چې ورته ووایي دقه شانتې په دین باندې به ټینګېدل ګران شي یو سړی به په دین باندې عمل نشي کولی ګرانه ده مشکله به نن زمانه کې وګوره په دین باندې څوک پرېږدي او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي د زکات مال چې دی دې ته به خلک تاوان وي زکات پیسې چې څوک ورکوي که نه نو دا خو تاوان دی زکات ته به خلک تاوان وي نو ډېر علامات نبي علیه الصلاة والسلام د قیامت ذکر کړي دي دا علامات دي چې دا ښکاره شوي دي